خبره وخت موږ سره تفصیل نه چې روزه دا د هجرت په دویم کال فرض شوې ده د شعبان په میاشت کې شعبان بیا رمضان نو شعبان کې الله روزه لازم کړه رمضان کې مؤمنان ونیوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څو کاله روزې ونیوې 9 کاله اولني کال خو روزه نه وه دویم کال کې لازمي شوې ده د هغې نه یې شروع کړې نه رمضان په رسول الله وسلم راغلی دي بیا دا فایده ده چې روزه اکدم الله داسې نه ده لازم کړې دا په څو مرحلو تېره شوې ده اول د عاشورا دا روزه به نیوی کېده رسول الله وسلم امر کړی چې دا به لازم نیسئ په کومه ورځ چې موسی علیه السلام ته نجات میلاو شوی بیا د هغې نه بعد چې کله د رمضان دا روزه الله رب العزت مشروع کړه نو هغه روزه د هغې هغه وجوب هغه ختم شو مستحب ده که څوک عاشورا نیسي او که څوک یې نه نیسي دا دویمه مرحله ده خو دې ځای کې څه وه دا روزې کې اختیار و رمضان دا روزې نه دي دې په نیو کې څه اختیار و که څوک روزه نیسي نو ودې نیسي که څوک یې نه نیسي نو فدیه دې ورکړي لازم نه ده چې بدن به یې کمزوری مرضي ده ښه ځوان سړی دی وایي زه روزه نه نیسم چې نه نیسي فدیه ورکړه دا دویمه مرحله ده بیا الله رب العزت په ټولو لازم کړه فدیه مدیه پکې نشتي الا هغه مسله د هغه چا دپاره پاتې شوه چې څوک کمزوری دی بوډا دی هغه دپاره مسله پاتې شو خو بیا پکې څه وه چې د ماښام د مانځه نه بعد یو سړی اوده شو لکه سهار لا نه یې راختلی او دا سړی څه شو اوده شو چې دی اوده شو نو په ده باندې نزدېکت او خوراک څښاک هر څه شو حرام شو الله رب العزت بیا بل اسانتیا راوسته نو دی وایي چې کله نور ډوب شي نو د سحر د راختو پورې که څوک اوده کېږي او که نه اوده کېږي نزدېکت خوراک څښاک هر څه جایز دي نو په دې مرحلو سره د روزې داسې تېره شوې ده